سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسس باندې موږ او تاسې کورس پیل کړو. ویډیوګانې مو پیل کړې وې. د هغې درسونو په لړۍ کې موږ او تاسې تر 12 درسونو پورې رارسېدلي یو. نننی زموږ او ستاسې لپاره 14م درس دی په ټیکنیکل انالیسس باندې. نن به موږ او تاسې په تحلیل زده کړه کې نن به موږ تاسې په انټرست ریټ باندې خبرې وکړو. په تیرو درسونو کې موږ تاسې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړې وي چې په هغې کې لومړی موږ سره پریسکشن موضوعات وو، بیا SMC موضوعات وو، په هغې کې فیر ویلیو، ګیپ ارچ بلاکونه، لیکویډیټي، انډیوسمنټ، همدارنګه FUAG او ځینې نور مهمو ارچ بلاکونه، ډیمانډ زونونه، بریک اف سټرکچر، چینج اف کریکټر، د هغې نه مخکې په ټرن لاین په دې موضوعاتو باندې موږ خبرې کړې وې. تاسې کوشش وکړئ چې هغه ټولې ویډیوګانې در سره وګورئ تر څو تاسې مکمل د دې کورس په مقصد باندې ټول پوه شئ. او همدارنګه زما په دوهم یوټیوب چینل معراج خان سکیلز کې هم ځینې ویډیوګانې ما تاسې ته د کینډل سټیک اړوند ډېرې مخکې جوړې کړي. که چېرې تاسې کوم ملګرو هغه ویډیوګانې نه وي کتلي، تاسې به راشئ یوټیوب ته. چې کله تاسې یوټیوب ته راغلی، په یوټیوب ته به راغلی، یوټیوب په سرچ کې به تاسې ولیکئ معراج خان سکیلز. صحیح شو؟ دلته زما د اکاونټ تیار خلاص هم دی، تاسې به راشئ. په دې کې به سرچ برخه کې به تاسې ورته ولیکئ معراج خان سکیلز. ټیک شو؟ معراج خان سکیلز. صحیح شو؟ دا چې کله تاسې دا ورته ولیکل، دلته به تاسې زما دغه چینل راواخلئ. په دې چینل باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته، دا چینل به هم سبسکرایب کړئ، ورسره به دا هم سبسکرایب کړئ. دواړه زما خپل چینل دي. پلیلیست برخې ته به راشئ. پلیلیست برخې ته چې کله راغلی، دلته ګور لیکل شوي دي ټیکنیکل انالیسس ان پښتو. په دې کې تقریبا 19 ویډیوګانې دي. سلامونه. په دې دا به زه کلوز کړم. تقریبا 19 ویډیوګانې دي. صحیح ده؟ ګورئ تاسې چې کله دغه کورس مکمل ګورئ، دا موږ سره لومړی ویډیو د ټیکنیکل انالیسس، دا د فنډامنټل انالیسس د باینانس کې چېرې تاسې یو کوین اخلئ، دا ویډیو لازمي در سره وګورئ. بیا دویم درس دی، دریم درس دی، تر دې اووم درسه پورې. دغه اووه درسونه چې کوم دي، دا په ریسک منیجمنټ، منی منیجمنټ، همدارنګه د باینانس فنډینګ فیس، دغه 15 درسونه لاندې دي. دا ټول د کینډل سټیک اړوند دي. کینډلونه د پرسکشن اړوند موضوعات دي. بیا دا د ټیکنیکل انالیسس، منی منیجمنټ، د ریسک منیجمنټ دی، دا د باینانس فنډینګ فیس موضوع ده. دا ټولې موضوعات تاسې وګورئ تر څو په ټولو موضوعاتو باندې تاسې پوه شئ. بیا به د دې ځای نه وروسته دغه معراج خان ټیکنیکل کې ګوره موږ سره ټیکنیکل انالیسس لومړی ویډیو، دویمه ویډیو تر 14مې ویډیو پورې تاسې دا ټول کتلی شئ. صحیح ده؟ همدارنګه تاسې چې معراج خان ټیکنیکل ته راشئ، دلته هم تاسې پلیلیست برخې ته راشئ. چې کله پلیلیست برخې ته راشئ، ګوره دغه SMC لرنینګ او دا ټول ټیکنیکل انالیسس 12 ویډیوګانې. سلامونه. صحیح شو؟ ښه، اوس به راشو موږ تاسې به په انټرست ریټ یا په سود نرخ باندې به موږ تاسې خبرې وکړو. زه به تر ټولو لومړی راشم، دا به دلته زه وهم لیکم تر څو تاسې په دې باندې مکمل پوه کړم چې انټرست ریټ یا سود نرخ څه ته ویل کېږي، ولې موږ ستاسې لپاره مهم دی. صحیح ده؟ دلته ما ولیکل فنډز ریټ، دې ته موږ تاسې ویلی شو انټرست ریټ یا فنډ ریټ یا فیډرل فنډز ریټ. دا ټول موږ تاسې دې ته ویلی شو. صحیح ده؟ دا موږ تاسې پر انټرست ریټ یا سود نرخ دی. اوس به راشو چې موږ ستاسې لپاره دا سود نرخ ولې مهم دی، چې دا موږ تاسې معلومو. دا د دې نه مقصد زموږ ستاسې څه دی. ګورئ، یو خبره تاسې په یاد ساتئ چې مسلمان کوم ملکونه دي یا اسلامي کوم هیوادونه دي، هغوی دغه د سود نرخ موضوع نه لري، د هغوی بانکونه. صحیح شو؟ کوم مسلمان یا اسلامي هیوادونه یا اسلامي ملکونه چې دي، هغوی دغه انټرست ریټ، د هغوی بانکونه چې دي انټرست ریټ نه لري، یعنی هغه بانکونه سود نرخ نه لري. ځکه په اسلام کې سود څه دی؟ سود حرام دی. نو اسلامي هیوادونه، اسلامي ملکونه چې کوم دي، هغوی دغه انټرست ریټ یا د سود نرخ نه لري. مونږ او تاسې دپاره د سود نرخ چې مهم دی، هغه زموږ ستاسې دپاره د امریکا سود نرخ مهم دی. چې امریکا مرکزي بانک سود نرخ مونږ او تاسې دپاره ډیر مهم دی. مونږ او تاسې لپاره د امریکا مرکزي بانک سود نرخ ځکه مهم دی چې مونږ او تاسې سره یا د امریکا چې کوم وګړي دي یا په امریکا کې چې څومره غټې کمپنیانې دي، نو هغوی چې کله سود نرخ ښکته کېږي، نو دوی بیا مارکیټونو ته زیات اندازې سره راځي. یعنی دلته اکثره کسان چې موږ سره دي، یا د بهرني هیوادونو یا کوم چې کفري ملکونه دي، د هغوی هیوادونو دي، نو هلته سود نرخ چې دی د هغو بانکونو
سود لري او هغوی سود ترسره کوي. نو په همدې شکل موږ ستاسو دپاره چې دی سود مهم دی چې موږ تاسې په سود نرخ باندې پوه اوسو. هغه ځکه دلیل یې دا دی چې دغه خلک چې کوم کفري ملکونه دي دا په کریپټو مارکیټ یا په نورو حلال مارکیټونو کې دوی په زیات اندازې سره خرید او فروش کوي، یعنې موږ نه بې حده زیاتې دوی. صحیح شو؟ یا ځینې غټې کمپنیانې چې دي په امریکا کې دي، نورې غټې کمپنیانې چې په امریکا کې دي، نو هغوی په کریپټو کې چې دي شتون لري، نو هغوی دپاره دغه انټرست ریټ چې دی ډېر مهم دی. صحیح شو؟ نو موږ تاسې ځکه انټرست ریټ سره سر و کار ساتو چې زموږ زیات اندازه خلک چې دي د همغو ملکونو دي او هغوی په دغه مارکیټونو کې په زیاته اندازه پانګونه کوي. موږ تاسې کله په ای سی ټي کې سمارټ مني ووایو، یعنې دغه مارکیټ ته حرکتونه څوک ورکوي، د حرکت څوک بیا موږ تاسې سمارټ مني باندې خبرې کړو، نو هغه موضوعات انشاءالله وروسته هغه باندې به بیا تاسې انشاءالله پوه شئ. ټیک شو؟ خو اوس راځو فنډ ریسک یا فنډ ریټس یا انټرست ریټ یا فیډرل فنډز ریټ، دا ټول یو نومونه دي، هغه بیا تاسو ته وښیم. اوس راځو که چیرته د سود نرخ مونږ او تاسې سره ډیر شي. صحیح شو؟ که چیرته د سود نرخ مونږ او تاسې سره چی شي 15% شي، نو په دغه صورت کې چې کله مونږ سره سود نرخ 15% شو، نو په دغه صورت کې مطلب د سود نرخ مونږ او تاسې سره چی شو، د سود نرخ مونږ او تاسې سره ډیر شو، فنډ ریټ مونږ او تاسې سره ډیر شو 15% شو. نو دلته کریپټو او نور مارکیټونه څه کوي؟ کریپټو او نور مارکیټونه ښکته ځي. دلیل یې دا دی چې کله د انټرست ریټ یا د سود نرخ د امریکا مرکزی بانک د سود نرخ چې کوم دی، د امریکا مرکزی بانک د سود نرخ چې دی، موږ تاسې انټرست ریټ یا کوم سود نرخ چې معلومو، دا خود د امریکا مرکزی بانک دغه د سود نرخ دی. صحیح ده؟ موږ تاسې کار چې دی د هغه د امریکا مرکزی بانک د سود نرخ سره دی. هغه دلیل ما درته دا وویل چې امریکا کې موږ غټې کمپنیان لرو یا ډېر اندازه اشخاص لرو چې هغوی په کریپټو یا په نورو مارکیټونو کې په زیات اندازې سره شتون لري، نو هغوی د وجې موږ تاسې لپاره انټرست ریټ چې دی مهم دی. اوس چې کله انټرست ریټ یا فنډ ریټ موږ تاسې سره څو شي 15% شي، یعنې موږ سره لوړ شو، په دې وخت کې اکثره خلک یا اکثره کمپنیانې خپلې پیسې په ډالر کې بندوي. صحیح شو؟ اکثره کمپنیانې اکثره خلک خپلې پیسې په ډالر کې بندوي. ځکه په ډالر کې بندوي چې د دوی پیسه دوی ته په ډالر کې ډېره اندازه ګټه رسي. مثال در کوم چې د امریکا مرکزی بانک سود نرخ اعلان کړي چې موږ 15% سود نرخ ورکوو، یا 15% سود نرخ اخلو، یا 15% سود نرخ چې دی موږ ورکوو، 15% سود نرخ اعلان کړه. په دې وخت کې د کمپنیانو یا د همداسې عادي اشخاصو یا هر ډول خلک چې اوسي، دوی ته د دوی پیسه په ډالر کې چې دوی کله خپلې پیسې د بانک سره دوی دي، نو دوی ته په زیات اندازې سره ګټه ورکوي. تقریبا $100 دوی ته د میاشتې $15 ورکوي. که چیرته دوی $10 بانک سره کیدي د یوې میاشتې لپاره، دوی ته $50 ورکوي. که چیرته دوی چې خبره $10,000 کیدي، نو دوی ته تقریبا $1500 د میاشتې ورکوي. نو بیا اکثره خلک او اکثره کمپنۍ دوی ته دوی پیسه چې دی په ډالر کې دوی له بانک سره پیسې ږدي، یا د امریکا کوم مرکزی بانکونه چې دي له هغوی سره پیسې ږدي، نو دوی ته په زیات اندازې سره چې کېږي ګټه رسېږي. ټیک شو؟ مطلب دا دی دوی نورو مارکیټونو هم بیا پیسې راوباسي او خپلې پیسې په ډالر کې بندوي، ځکه دوی ته په ډالر کې زیاته ګټه ورکول کېږي، ځکه د سود نرخ موږ سره چې دی د سود نرخ موږ سره لوړ دی. په دې صورت کې نور مارکیټونه که کریپټو واخلي، که نور مارکیټونه واخلي، هغه چې کېږي هغه له بره نه ښکته طرف ته ځي. موږ وایو چې والا سود نرخ لوړ اعلان شو او مارکیټ چې یو که مارکیټ ښکته طرف ته لاړ. چې کله سود نرخ لوړ اعلانېږي، نو کریپټو مارکیټ او نور مارکیټونه به څه کېږي؟ دا به ښکته ځي. صحیح شو؟ خو سود نرخ موږ تاسې سره 15 اعلان شو. اوس تاسې فرض کړئ چې سود نرخ موږ سره اوس مهال 4.5 دی او موږ سره سود چې شو د امریکا مرکزی بانک د سود نرخ موږ تاسې سره 3% ته راښکته شو. څو ته؟ 3% ته. نو چې دغه د سود نرخ موږ تاسې سره 3% ته راښکته شو، په دغه وخت کې کریپټو او نور مارکیټونه پورته حرکت ترسره کوي. ټیک شو؟ کریپټو او نور مارکیټونه پورته حرکت ترسره کوي. دلیل یې دا دی چې خلکو ته پیسه په ډالر کې چې خلک خپله پیسه بندوي، دومره زیات اندازه ګټه نه ورته رسي لکه څومره چې خلک په نور مارکیټونو کې سرمایه ګزاري کوي. نور مارکیټونو دوی ته ښه ګټه رسي. بیا د خلک څه کوه؟ خلک د خپلې پیسې راخلي په نورو مارکیټونو کې سرمایه ګزاري کوي. خو حال دا چې سود نرخ کته دوی راځي له همدغه بانکونو څخه نورې پیسې په پور باندې هم اخلي. صحیح شو؟ پوه شوئ؟ چې کله سود نرخ کم شي، دوی راځي نورې پیسې، خپلې پیسې خو ورسره نورو مارکیټونو کې دوی سرمایه ګزاري کوي، دوی راځي له بانکونو نورې پیسې هم اخلي په قرض یا په پور باندې، او راځي په نور مارکیټونو کې سرمایه ګزاري کوي. چې هر کله د سود نرخ موږ او تاسې سره ښکته شي،
کرپټو او نور مارکیټونه چې دي هغه موږ سره پورته حرکت ترسره کوي. دلیل یې دا دی چې اکثره خلکو ته پیسه بیا په ډالر کې ګټه ډیره نه ورکوي ځکه سود نرخ کم دی. بیا دوی راځي په نورو مارکیټونو کې سرمایه‌ګذاري کوي یا کمپنیان یا همدا خلک راځي له بانکونو نه نورې پیسې هم راخلي دغه هم ترې راخلي قرض یا پور هم ترې راخلي او راځي په نورو مارکیټونو کې څه کوي سرمایه‌ګذاري کوي ځکه دوی وایي چې سود نرخ موږ سره کم دی په $100 مې د میاشتې $3 ورته ورکوي یا د دې نه کم نو راځي $10,000 $6,000 د دې نه واخلي کمپنیانې زیاته اندازې سره اخلي په نورو مارکیټونو کې سرمایه‌ګذاري کوي موږ ته زیاته ګټه راکوي. نو چې کله د سود نرخ ښکته خلک له بانک نه هم پیسې راخلي ځکه سود نرخ کم بیا راځي په نورو مارکیټونو کې سرمایه‌ګذاري کوي. اوس مطلب دا شو د دې ټولو خبرو مقصد او مطلب دا شو چې سود نرخ یا انټرست ریټ یا فدرال فنډز ریټ چې دی یا فنډز ریټ چې دی دا له مارکیټ سره برعکس رابطه لري برعکس یا معکوس رابطه لري. که چیرته انټرست ریټ یا فنډز ریټ موږ سره لوړو نور مارکیټونه به ښکته راځي. که چیرته انټرست ریټ موږ سره ښکته اعلان شو نو نور مارکیټونه به پورته حرکت ترسره کوي. که چیرته انټرست ریټ موږ سره لوړ اعلان شي یعنی اوس هر تاریخ معلومي چې په دې تاریخ باندې د امریکا مرکزی بانک سود نرخ اعلانیږي یعنی تاریخ معلومي چې کله دغه سود نرخ اعلانیږي نو په دې وخت کې چېرته د سود نرخ لوړ اعلان شو نو نور مارکیټونه به څه کېږي نور مارکیټونه به ښکته حرکت ترسره کوي. که چېرته د سود نرخ یا فنډز ریټ چې دی موږ سره ټیټ اعلان شو یعنی 3% 4% 3.5% اعلان شو نو په دې وخت کې به کرپټو او نور مارکیټونه چې کې پورته به حرکت ترسره کوي. هغې وجې او دلایل ما څه تاسې ته وویل. ښه اوس به راشو په دې باندې په دې هیله چې تاسې پوه شوي یاستئ او یو څه مو په ذهن کې نښتي وي. اوس به تاسې راشئ همدغه ګوګل ته یا ګوګل په پلی سټور ته تاسې راشئ او دلته به تاسې په سرچ کې ولیکئ فورکس فوکټري. صحیح شو دا ویب سایټ دی فورکس فوکټري. ګوره تاسې ته به ښکاره کېږي دغه ویب سایټ به تاسې څه کوئ دغه ویب سایټ به تاسې سرچ کوئ. په دې کې مکمل نیوز تاسې څه کولی شئ مکمل نیوز تاسې کتلی شئ. ټیک شو دا مکمل نیوز دی. په دې کې تاسې مختلف یعنی په هر پوینټ باندې چې هر ډول نیوز راځي هغه تاسې کتلی شئ. اوس موږ سره ګورئ موږ تاسې کار د دې برخې سره دی. صحیح شو اکثره کار زموږ سره د دې برخې سره او دلته ځینې معلومات هم تاسې کتلی شئ په دې برخو کې یعنی دلته ګورئ نیوز دی دا ټول نیوز دی موږ سره. ښه اوس ګورئ دلته ټوډے جولای 9 تاریخ یعنی نن ورځ 9 تاریخ دی. ټیک شو کوم آنلاین کسان هغه هم تاسو ته ټول ښیي هر څه تاسو ته ښیي. اوس ګورئ دا ټول نیوز دی صحیح ده مطلب په جی بی بي باندې دی یورو باندې دی نو دغه نیوزونه ټول تاسو ته ښیي. تاسې به راشئ کله چې دلته راغلی اوس موږ تاسو سره په دغه مور برخه باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته په دې کې چې تاسې لاندې راشئ اوس په دې ځای کې موږ سره وګورئ فدرال فنډز ریټ فوموسي سټیټمنټ فوموسي کنفرانس. اوس دغه چې دي موږ تاسو سره مهم دي او دا خبرونه د څه په اړه دي ګورئ دلته کې یو اس ډي سي یعنی د ډالر اړوند دي. صحیح شو دغه فدرال فنډز ریټ د فوموسي میټینګ فوموسي سټیټمنټ او همدارنګه د فوموسي کوم کنفرانس دی. اوس موږ تاسو سره دا درې مهم دي بیا به موږ تاسې په دې باندې خبرې کوو. ښه اوس موږ تاسو سره لومړی د فدرال فنډز ریټ دا فدرال فنډ ریټ چې دی دا موږ سره خودي سود نرخ دی. صحیح شو په دې کې چې تاسې دغه سیسې ته لاړ شئ اوس په دې ځای کې موږ سره ګورئ 4.5% اوس دا څه معنا لري ګورئ. اوس په دې ځای کې موږ سره بره ګورئ چې لیکل شوي دي فورکاسټ معنا دا چې د خلکو تمه. صحیح شو فورکاسټ معنا دا د خلکو تمه یا د خلکو څه شی یا احتمال یا د خلکو نظر دا دی چې په 10 تاریخ په هم د سود نرخ 4.5% یعنی فورکاسټ معنا دا چې د خلکو نظر یا د خلکو تمه دا ده چې سود نرخ په دا ځل هم 4.5% دی. ټیک شو او دلته چې موږ سره پریویس دی په پریویس یعنی تیر نرخ یعنی سود تیره میاشت کوم نرخ درلوده یعنی سود تیره میاشت څومره اندازه نو سود تیره میاشت څو دلته ګوره پریویس چې دی سود تیره میاشت څو 4.5%. فورکاسټ اوس مطلب د خلکو تمه دا ده یا د خلکو نظرونه دا دي یا د خلکو تمه دا ده چې بیا به هم 4.5% دی. چې کله موږ سره سود نرخ اعلانیږي بیا په دې ځای کې رادرومي دا وینئ په دې برخه کې دلته اضافه کیږي چې هر څومره فیصد دی. که چیرته د سود نرخ موږ سره ثابت پاتې شو صحیح شو موږ سره همدغه 4.5% پاتې شو بیا کرپټو مارکیټ ښکته بره لږ حرکت ترسره کوي یعنی کرپټو شاید
لږ ښکته راشي ټیک شو لږ ښکته حرکت وکړي بیرته نارمل کېږي صحیح ده. که چېرته موږ سره دغه 4.5% دلته دغه د فیډرل فنډ ریټ څه شو اعلان شو 4.5%، نو په دې وخت کې موږ سره څه کېږي مارکیټ په یو څه ښکته حرکت وکړي خو بیرته به څه شي بیرته به نارمل شي موږ سره صحیح شو. که چېرته له 4.5% نه موږ سره پورته اعلان شو صحیح شو 4.5% 5% ته لاړ نو په دې وخت کې به کریپټو مارکیټ څه کېږي ډاون به راځي ښه کوي به ډاون راځي صحیح شو چې کله موږ سره جیک لاړ. که چېرته د 4.5% ته د سود نرخ 4% ته راغی نو بیا به تاسې د کریپټو مارکیټ یا د نور مارکیټونو موف یا حرکت تاسې وګورئ چې څومره په تیزۍ سره دوی لوړ حرکات ترسره کوي. نو دا موږ تاسې لپاره ځکه مهم دي چې دا د امریکا مرکزي بانک د سود نرخ دی په ډالر باندې دی او موږ تاسې په دغه انلاین مارکیټونو کې په ډالر باندې سرمایه‌ګذاري کوو نو موږ لپاره ډالر په ډالر باندې نیوز چې دی هغه ډیر مهم دي. نو نیوز کې موږ سره فیډرل فنډز ریټ دی صحیح شو چې دا اوس مهال موږ سره فارکاست معنا ده چې د خلکو تمه یا د خلکو نظرونه د خلکو تمه دا ده چې 4.5% دا ځل هم اعلان وشي صحیح شو. او پریویس مطلب دا دی چې دغه تیر نرخ دی صحیح شو د تیرې میاشت کې موږ سره 4.5% او دلته به مطلب تازه چې کوم نرخ به اعلان شو هغه په دیشم تاریخ باندې موږ سره اعلانېږي ټیک شو. په دیشم تاریخ څو د افغانستان په وخت 10 بجې د افغانستان په وخت څومره 10 بجې باندې به دا موږ سره اعلانېږي ښه. اوس په دې ځای کې موږ سره د اف او ام سی کوم سټیټمنټ چې دی د اف او ام سی سټیټمنټ چې دی دا د سود نرخ سره یو ځای اعلانېږي صحیح ده. اف او ام سی سټیټمنټ دا د سود نرخ سره څه کېږي د سود نرخ سره یو ځای اعلانېږي خو پکې دا تشریح شوی وي چې ولې دا نرخ ثابت پاتې شو یا ولې دا نرخ ښکته شو یا ولې دا نرخ څه شو پورته شو صحیح شو. د فومسی سټیټمنټ کې موږ سره د فنډریس یا فیډرل فنډریس سره د فومسی کوم سټیټمنټ چې دی دا یو ځای ورسره اعلانېږي صحیح ده. پکې دا تشریح شوي په دې کې دا تشریح شوي چې سود نرخ مطلب ولې یا اضافه شو ولې یا کم شو ولې یا ثابت پاتې شوی صحیح ده دا پکې تشریح شوي د فومسی په سټیټمنټ کې صحیح شو. بل د اف او ام سی کوم کانفرنس چې د اف او ام سی کانفرنس په دغه کانفرنس کې چې دی د امریکا مرکزی بانک کوم رئیس چې دی پاول د هغه خبرې ترسره کېږي صحیح شو. یعنې دغه کوم کانفرنس چې دی د اف او ام سی کوم کانفرنس چې دی په دې کې د امریکا مرکزی بانک رئیس لخوا خبرې ترسره کېږي نور وضاحتونه ورکول کېږي د راتلونکي دپاره پلانونه ګوري یا د کریپټو په اړه دوی کوم نظر ورکوي. که چیرته دغه اف او ام سی کوم میټینګ چې دی یا کانفرنس چې دی دوی امریکا مرکزی بانک رئیس سود نرخ ثابت اعلان شو په همدا 4.5 او دلته د اف ام سی کوم یا اف ام سی سټیټمنټ چې دا هم په دې کې وجه ذکر شو چې په دې وجه باندې ثابت پاتې شو یا جګ شو یا ښکته شو. بیا د اف ام سی کوم کانفرنس چې دی بیا دغه کانفرنس کې د امریکا مرکزی بانک رئیس چې څوک اوس لکه فاول چې دی نو دا به خبرې ترسره کوي په دې کې بیا نور وضاحتونه ورکړي د راتلونکي دپاره پلانونه د تشریح کوي چې راتلونکي دپاره ډالر دپاره موږ کوم کارونه ترسره کوو. که چیرته دی د کریپټو یادونه وکړي یا د کریپټو دپاره دوی اړوند یو څه ترسره کوي نو دوی سره کریپټو مارکیټ هم څه کولی شي پورته تللی شي. که چیرته یادونه ونه کړي نو او د ډالر په فایدې باندې خبرې وکړي د ډالر د پرمختګ دپاره خبرې وکړي نو بیا هم ورسره کریپټو مارکیټ څه کېږي کریپټو مارکیټ ورسره یو څه ښکته راځي. نو دا د انټرست ریټ یا د سود نرخ اړونده ویډیو یا موضوع په دې هیله چې تاسې په دې موضوع باندې پوه شوي یاستئ. که بیا هم کوم ملګري سره غوښتنه پوښتنې تاسې کولی شئ په همدې ویډیو کې راڅخه وکړئ او کمنټ کړئ. ګورئ موږ تاسې عموما په انټرست ریټ یا په سود نرخ باندې خبرې وکړي یو خو دا چې موږ ستاسې دپاره د امریکا مرکزي بانک د سود نرخ مهم دی ځکه چې زیاته اندازه کمپنیان یا کوم سمارټ مني چې دی هلته شتون لري په امریکا کې نو د امریکا مرکزي بانک د سود نرخ موږ تاسې دپاره مهم دی. هغه کفري ملکونه دي د هغوی بانکونه چې کېږي سود نرخ لري. که چیرته سود نرخ موږ سره لوړي یعنی لوړ اعلان شو جګ اعلان شو د مخکیني ریټ نه لکه اوس 4.5% دی او دا لوړ اعلان شو نو په دې وخت کې کریپټو مارکیټ ښکته تګ کوي یعنی ډاون ځي صحیح شو. که چیرته د سود نرخ موږ سره د 4.5% نه 4% ته راځي نو په دې وخت کې کریپټو مارکیټ په پورته حرکت ترسره که چیرته ثابت پاتې شاید کریپټو مارکیټ یو څه ښکته حرکت وکړي صحیح شو. بیا د اف ام سی کوم سټیټمنټ چې دی دا د سود نرخ سره یو ځای یا د فیډرل فنډ ریټ سره یو ځای اعلانېږي په دې کې
وجه ذکر شوي وي چې مطلب ولې په کومه وجه باندې سود نرخ یا کم شو یا زیات شو یا ثابت ولې پاتې شو، دا موږ سره ذکر کیږي. هغه معلومات تاسې کتلی شئ. بیا په دې کې موږ تاسې را د اف ام سی کوم کنفرانس چې دی په دې کې د امریکا مرکزي بانک رئیس لخوا خبرې ترسره کیږي، نور وضاحتونه ورکول کیږي، راتلونکي دپاره پلانونه ښایي چې موږ راتلونکي دپاره کوم پلانونه لرو. نو دا وه د انټرست ریټ موضوع په دې هیله چې تاسې په دې باندې پوه شوي یاستئ. زه به د نیوز اړونده هم نورې ویډیوګانې هم تاسو ته جوړ کړم، لکه د سی پی آی نیوز اړونده ځینې نور نیوز دي چې لکه پی پی آی د موږ سره، سی پی آی د ان ای پی د دغه ټول نیوز اړونده به انشاءالله ویډیوګانې بیا په قرار جوړه. ځکه اوس ډېر موضوعات ځکه نه تشریح کوم چې اکثره ملګري وایي ویډیوګانې ډېرې اوږدې دي، اوس هم شل دقیقې ویډیو شه، او زه کوشش کوم ځکه ځینې اکثره نوي ملګري موضوعات بار تدریس کوم تر څو تاسې ټول ملګري پرې پوه شئ. بیا هم وایم که تاسې پوه شوي یاستئ کمنټ وکړئ چې بالکل په ویډیو باندې پوه شو. زه به پوه شم چې تاسې ویډیو مکمل کتلي او په ویډیو باندې تاسې پوه شوي یاستئ.